خبرونو سره ټکی هند په افغانستان کې د یو کرنیز تحقیقاتي مرکز جوړولو اعلان کړی. متحده عربي اماراتو له افغان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو هوایي پول رامنځته کړ. یونیسف ویلي چې له هغو 15 افغان ماشومانو څخه یو یې سخت کار کوي. د افغانانو له ایستلو وروسته ایران د کارګرو له شدید کمښت سره مخ دی. او ملګرو ملتونو پر احمد الشرع لګېدلي بندیزونه لرې کړل. او اوس هم بشپړ خبرونه. هند په افغانستان کې یو کرنیز تحقیقاتي مرکز جوړوي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر عطاالله عمري په کابل کې د هند سفارت له چارسنبالي کرنې اهداف سره کتلي دي. په دې کتنه کې دواړو لورو د کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ، د کرنیزو محصولاتو صادراتو او د کرنې د میکانیزه وسایلو پر وارداتو خبرې کړي دي. د خبرپاڼې له مخې عطاالله عمري د اقلیمي بدلونونو د اغیزو پر وړاندې د مقاومت لرونکو نباتاتو په برخه کې د څېړنې پر اړتیا ټینګار کړی دی. خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې د هند سفارت چارسنبالي ژمنه کړې چې هیواد افغانستان کې د افغان هندو په نوم یو څېړنیز مرکز جوړوي. متحده عربي اماراتو له افغان زلزله ځپلو د مرستې لپاره یو هوایي پول رامنځته کړ. له وروستیو شدیدو زلزلو وروسته چې د هیواد شمال یې ولړزاوه، متحده عربي اماراتو د زلزلې قربانیانو ته د بشري مرستو رسولو په موخه یو ځانګړی هوایي پول رامنځته کړ. د اماراتي رسنیو د راپورونو پر اساس د دې هیواد له مرستو بار درېیمه الوتکه تېره ورځ افغانستان ته ورسېده. په راپور کې راغلي چې متحده عربي اماراتو تر دې دمه 90 ټنه بشردوستانه مرستې افغانستان ته لیږلي او ټاکل شوې چې د هیواد سیمه ییزو بازارونو څخه لا ډېرې مرستې زلزله ځپلو ته چمتو کړي. په یادو مرستو کې خوراکي توکي، سرپناه او طبي تجهیزات شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي افغانستان کې له هر 15 ماشومانو یو یې پر درنو کارونو بوخت دی. افغانستان کې د یونیسف ویان امیدالرحمن فاضل په ټینګار سره ویلي پرته له دې چې کوم دلیل په پام کې ونیول شي، یونیسف ژمن دی چې افغانستان کې د ماشومانو سخت کارونه پای ته ورسیږي او د دې لپاره پر کورنیو اړوند حل لارو ټینګار کوي. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ویلي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هیواد په کچه د ماشومانو د ملاتړ مسؤلیت پر غاړه لري او په همدې موخه په ټول ولایتونو او له نیمایي څخه په زیاتو ولسوالیو کې کمیټې جوړې شوي او هڅه کیږي چې د ماشومانو ستونزو ته رسیدنه وشي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق د شمیرو له مخې چې د 2023 کال په پیل کې خپرې شوې ښیي چې د کارګرو ماشومانو شمیر د پخوا پرتله 38 سلنه زیات شوی دی. 49 ماشومان جرمني کې له درملنې وروسته هیواد ته راغلل. افغانستان میاشتې په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې د دوی له لوري 49 هغه ماشومان چې په اور سخت سوځېدلي او یا یې د میکروبي هډوکو ناروغي درلوده له بشپړې درملنې وروسته له جرمني څخه هیواد ته راستانه شوي او همدارنګه د درملنې لپاره 15 یا نور ناروغان واستول شول. یاد ماشومان د سولې کلي خیریه بنسټ له لوري د درملنې لپاره یاد هیواد ته استول شوي وو. یاد دې وي چې د افغانستان میاشتې او د جرمني د سولې کلي خیریه بنسټ ترمنځ د 1988 لمریز کال له هوکړه لیک وروسته هر کال 2 ځله تر 11 کلونو عمر لرونکي هغه ماشومان چې په اور سوځېدلي وي یا د میکروبي هډوکو ناروغي ولري د درملنې په موخه جرمني ته استول کیږي. له کندهار څخه بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي سږکال له کندهار څخه بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو کچه 15,000 میټریک ټنو ته رسېدلې ده. ورته مهال د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم وایي چې تیر کال له کندهار څخه بهرنیو هیوادونو ته 4.15 میټریک ټنه وچه میوه صادره شوې وه چې سږکال دغه کچه 15,000 میټریک ټنو ته رسېدلې ده. کرنې وزارت زیاتوي اوس مهال 15 ډولونو زیاته وچه میوه له دې ډلې انځر، ممیز، شکرپاره او بادام د هیواد له بیلابیلو ولایتونو راټولیږي او د کندهار په شوراندام کې تر بسته بندۍ وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادریږي.
د تهران د ښاروالۍ شورا مرستیال پرویز سروري وایي چې د افغان کډوالو له ایستلو وروسته د پلازمینې په ځینو سیمو کې د خدمت کوونکو د جدي کمښت ستونزه رامنځته شوې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د تهران د ښار پاکوالی دا مهال د تیرو څو لسیزو په نسبت په خپل تر ټولو خراب حالت کې دی. هغه ویلي دي موږ د دې تشې د ډکولو لپاره د بدیلو کسانو د ګمارلو په هڅه کې یو او اوس مهال د تهران د اوسیدونکو لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت شوي دي. ښاغلي سروري د افغان کډوالو د ایستلو او ورسره د خدمت کوونکو د کمښت په اړه ویلي په دې برخه کې یوه تشه رامنځته شوې چې لا هم ورسره ستونزه لرو. ایران د اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې له پای ته رسیدو وروسته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا چټک کړی دی. ډونالډ ټرمپ د اسیا د 15 هیوادونو له مشرانو سره لیدنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسیا 15 هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان او ازبکستان له مشرانو سره په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. دا غونډه د C15 جمع یو فارمټ د یوې برخې په توګه ترسره شوه. د راپور له مخې ټرمپ اسیا شتمنه سیمه بللې او ویلي دي چې غواړي له دغو هیوادونو سره د امریکا اړیکې پیاوړې کړي. قزاقستان په رسمي ډول د ابراهیم تړون سره یوځای کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې قزاقستان په رسمي ډول د ابراهیم تړون سره یوځای کیږي. ټرمپ دغه څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د منځنۍ اسیا هیوادونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې کړي دي. هغه وایي قزاقستان لومړنی هیواد شو چې د هغه د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې د ابراهیم تړون سره یوځای کیږي. ټرمپ زیاته کړه د ابراهیم تړون کې د قزاقستان غړیتوب په نړۍ کې د سولې، همکارۍ او سوکالۍ د ودې لپاره یو لوی ګام دی او نور هیوادونه به هم ډیر ژر ورته اقدام وکړي. دا هغه تړونونه دي چې د اسرائیل او د مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لړۍ پر مخ وړي. سوریې په دمشق کې د امریکا د پوځي حضور راپورونه رد کړل. د سوریې بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي د رویټرز هغه راپور چې ګواکې د امریکا په دمشق کې د پوځي حضور لپاره چمتووالی نیسي رد کړی دی. دغه چارواکي د سوریې دولتي خبري اژانس ته هم یاد خبر رد کړی دی خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. نوموړي ویلي د سوریې په اړه د امریکا دریځ بدل شوی او اوس غواړي د دغه هیواد له اوسني رژیم سره مستقیمې اړیکې او همغږي ولري. د سوریې د یووالي ملاتړ کوي او د دغه هیواد له تجزیې او پاشل کېدو سره مخالفت لري. ملګرو ملتونو پر احمد الشرع لګېدلي بندیزونه لرې کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سازمان د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د سوریې پر ولسمشر احمد الشرع لګېدلي بندیزونه لغوه کړل. د رویټرز د راپور پر اساس دغه پریکړه لیک د امریکا لخوا وړاندې شو او د سوریې د کورنیو چارو وزیر انس خطاب پر وړاندې بندیزونه یې هم لغوه کړل. دغه بندیزونه په داسې حال کې لغوه شول چې ټاکل شوي احمد الشرع راتلونکې اونۍ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.